د بلخ ولایت د پولیسو اکاډمي چې د شمال زون په کچه د پولیسو د روزنې یو علمي مرکز دی، د اسلامي امارت له واکمنۍ راوروسته تر اوسه پورې 3400 تنه پولیس د عقیدتي زده کړې او په مسلکي برخه کې روزلي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي. جمله د منګه په دغه شپږو دورو کې چې دلته فارغ سوي دي عقیدتي او مسلکي درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، دغو تعداد 3440 کسو ته رسیږي. د دغه مرکز قومندان وایي په تیرو 2 کلونو کې د 15 شمالي ولایتونو امیرینو او د قومندانیو منصوبینو ته هم د ارتقای ظرفیت او لنډمهاله ښوونیزې برنامې دوی ته ترسره کړي دي. د 15 ولایاتو مسؤلین امیرینو ته موږ دلته کورسونه ورکړي چې په تعداد د 1502 نفره کې د 15 ولایاتو امنیه قومندانو ته 4419 نفرو ته موږ دلته سیمینارونه ورکړي. همدارقم ته بیروني موسسه جنواکال په نوم باندې یو هم دلته موږ دپاره راغلي دي، موږ ته سیمینارونه د 2 ورځو راکړي دي. یو چې موږ ته راکړي دي د موږ تعداد په 180 کسو ته دلته دوی موږ دپاره سیمینارونو ترتیب کړی. د پولیسو په اکاډمۍ کې یو تن استاد هم د پولیسو د روزنې له بهیر څخه خوښ دی. وایي هڅه کوي چې دغه پولیس ښه مسلکي او اساسي زده کړې ترلاسه کړي ترڅو وتوانیږي خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي. تماما منصوبین قماندانی مرکز تعلیم و ساتنان بلخ با تماما امکانات موجوده که داره این تعهد را دارن انشالله با انگیزه عالی برای تماما منصوبین ولایت پنجگانه شمال مصدر خدمت میشن و اطمینان داشته باشن. د یادونې وړ ده د بلخ د پولیسو اکاډمۍ مرکز د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایت لپاره فعالیت کوي.